د یو وخت خبره ده راماګارا نوم په کلي کې یو څو ټګباز کسان اوسېدلو. دوی سره یو بوډا کس هم و. دې بوډا کس به د خلکو په لوټ کولو کې د دې کس مدد کولو. دی به ښار ته چې کومې لارې تللې وې په دې کې به ولاړو چې کله به یې څه شکار وکړلو او بیا به یې په خپلو کې تقسیمولو. یو ورځ دوی دلته ولاړ وي د شکار په انتظار کې چې په دې وخت کې یو کس راشي چې کم سره یو چیلۍ وي. ای رورجانه چیلۍ خو تا سره ډېره ښه چیلۍ ده، دا خرڅوي او که نه؟ رورجانه دا چیلۍ خو ما بازار ته بیولې وه د خرڅاډو دپاره، خو دا خرڅه نه شوله. دې وجې نه کور ته اوس واپس روان وم مایوسه. ای زما ملګری د خفګان کولو د مایوس کولو هېڅ قسمه ضرورت نشته. مونږ یو که نه مونږ به تا نه دا چیلۍ والو، هغه هم په ښه قیمت باندې. دا کس چې خبره واوري نو ډېر خوشحال شي. ای رورجانه تا خو زما مسله حل کړله. 100,000 روپۍ راکړه او دا چیلۍ ځان سره یوسه. څه 100,000 روپۍ؟ دا خو ډېرې روپۍ دي. مونږ یو کار کوو، دغه سپین ږیری کس چې راځي مونږ به دې باندې قیمت ولګوو. دا نه ستا پېژندګوی ده او نه زما، داسې به مونږ کار جوړ شي. او دا خبره خو تا ډېره ښه وکړله، ځه دې باندې قیمت لګوو. بیا دوی دې بزرګ نه د دې چیلۍ قیمت ولګوي. ای بچی تاسو خو ما باندې قیمت لګوئ، خو چې زه تاسو ته کم قیمت ولګوم نو هغه به تاسو دواړو ته بیا خامخا منل پکار وي. او باباجي زه قسم کوم چې زه به دته مکه پیسې ورکوم. سمه ده باباجي ته به څه فیصله وکړه، ما ته ستا والا قیمت منظور ده. سمه ده، زه چې دې چیلۍ ته ووینم نو دا د 500 روپو نه زیاده روپو والا نه ده. ته دا دې ته په 500 روپۍ باندې ورکړه. ای باباجي دا ته څه کوې؟ دا 100,000 روپو والا چیلۍ چې ده د هغې 500 روپۍ قیمت لګوي، دا کم انصاف ده. ډېر هوښیار مه جوړېږه. اوله کې دا فیصله شوې وه چې دا باباجي کم قیمت ولګوي هغه به موږ دواړو ته منل پکار وي. دا 500 روپۍ واخله او چیلۍ موږ ته راکړه. بیا دوی دې نه دکه چیلۍ په 500 روپیو کې بوځي او دا کس دلته کې ولاړ پریشان دوی ته ګوري. دا خو دوی ما سره بېماني وکړه، زه خو لوټ شولم، برباد شولم. دا کس په ډېر خفګان کې دلته نه د خپل کور طرف ته روان شي او دوی چې کم دې سره د دې چیلۍ خپل کور ته ورسیږي. ای باباجي څه د کمال ایکټن خو دې وکړو، مزه راغله راته. مزه خو به راتله چې زه دومره د کمال ایکټر یم. اوس د دې چیلۍ سمه نیمه نه زیاته حصه زما ده. ای بابا دومره هوښیار مه جوړېږه چې هر څه ته والې، ولې موږ په دې کې دننه غوشان والو. نو داسې کار وکړه چې دا به موږ په ټولو باندې برابر تقسیموو. دې کلي سره خوا کې په بل کلي کې د بیټو په نوم باندې یو کس اوسېدلو. دی به په دې کلي کې د خلکو سامانونه یو ځای نه بل ځای ته وړلو، خو دی په دې کار کې به ډېر زیات ستړی کېدلو. مورجانې ما نه دومره دغه کارونه نه شوی کېدلی. زه دا سوچ کوم چې لاړ شم بازار کې یو غوایي والم او په هغه باندې یو ځای نه بل ځای ته سامانونه وړم. او بچی خبره ستا بالکل ټیک ده، خو د غوایي اخیستلو دپاره به تا سره پیسې کمه نه راځي. مورجانې ما خپلو پیسو نه لږ شانتې پیسې سیټ ته کړي دي. زه به هغو پیسو باندې ځان ته یو غوایي والم. یو ځل چې غوایي والم بیا به هغه باندې ډېرې پیسې وګټم. او بیټو اوس لاړ شه او غوایي راوله. په دونه وخت کې دغه کس دلته نه تېرېږي. بیټو چې کله وویني نو ډېر زیات خفه وي نو دې ته ووایي اکرم به یې څه وشو، ته دومره خفه ولې او ستا هغه چیلۍ څه شوله؟ بیټو زه لوټ شولم او زه هم برباد شولم. اوس ما کې بالکل د خبرو کولو همت نشته. اکرم وروره ته اوس دنه لاړ شه، لږ ارام وکړه. زه لږ شانتې ښار ته ځم یو ضروري کار پسې. ماښام چې کله راشم بیا تا سره میلاویږم. سمه ده، ماښام خامخا بیا زما کور ته راشه. دا ووایي نو دا کس بیا دلته نه لاړ شي. پته نشته چې اکرم ورور سره داسې څه وشولو چې دا دونه پریشان ده. خیر مورجانې زه ځمه ښار ته او چې کله واپس راشم بیا به دې سره زه میلاو شم چې څه چل شوی و. دا ووایي دې نه وروسته بیټو بیا د ښار طرف ته روان شي. هلته کې هغه ټکجن هم په لاره کې د ودرېدو دپاره پلانینګ جوړوي. ای بزرګه ځان تیاروه یو بل کس د لوټ کولو دپاره. ای میټا وروره زه خو وایم چې نن یو ښکار موږ ته په لاس راغلو دکه ډېره ده، بیا به بل ښکار سبا وکړو. ته شاګرد او شاګرد اوسېږه، ځانه به راته استاد نه جوړوې. هر وخت به دا کارونه نه پټېږي راپټېږي، ستا د وجې نه په کارونو کې برکت نه راځي. او بیټو ښه خبره کوي، کیدای شي چې دې نه غټ ښکار بل زموږ په لاس کې راشي.
دا وی کنه خبره مشره زه ورځو چې د خپل ښکار کولو کوشش شروع کو. دوی بیا دلته نه لاړ شي هلته په لاره کې ودرېږي د خپل ښکار کولو انتظار کوي. ډیر زیات ټیم تیر شي خو هیڅوک را نه شي. بس میټې اوس د شوله تساني ما خو درته وویل کنه چې هیڅوک نه راځي دې نه وروسته خو مخام کېدو والا ده. او که مو ستا خبره صحیح ده ځئ چې بیا واپس ځو نور څه هسې نشو میلاو هغه چیلې حلاله کو چې خپلو کې تقسیم کو. دوی په خپلو کې دکه خبرې کوي چې په دې وخت کې بیټو ښار کې غوایي اغستی وي او په لاره راځي. دوی چې کله بیټو وویني نو ډیر خوشحال شي. زمونږ شکار راغلو تیاری ونیسئ چې څنګه بیټو دې ته راشي. وه لکه غوایي خو ستا ډېر ښایسته ده موږ تا نه دا اخیستل غواړو. نه نه رورجانه زه دکه غوایي نه خرڅومه دا غوایي خو ما اوس واغستلو د دې دپاره چې تر څو په دې غوایي باندې زه سامان وړم لږ شانتې ماته پیسې میلاو شي. 50,000 روپۍ مې واغستلو. میټار وروره دومره قیمت یې د غوایي وغلې واغستلو دې ته خو سینټې منټې کینټو بیماري لګېدلې ده دا خو به سبا پورې مړ کېږي. ای هلکه دا تا څنګه خبره وکړله که دا مړ شي نو زما خو 50,000 روپۍ بربادې شي. دې وجې نه خو درته وایم چې دا غوایي په ما باندې راخرڅ که خو زه یو کار کوو دغه سپین ږیری چې دا نه د ستا اشنا ده او نه زما مونږ به دې باندې دغه قیمت ولګوو دا چې کومه فیصله وکړي هغه به مونږ دواړو ته منظوره وي. بیټو چې دا خبره واوري نو ځان سره سوچ کوي یاره کېدی شي چې دغه سپین ږیری یو ښه قیمت ولګوي په هغې پیسو به زه بیا یو بل غوایي اخیستی شم. په کوم سوچ کې لاړې؟ سمه ده رورجانه زه په دې باندې دغه قیمت لګوم. بیا دوی سپین ږیري ته ووایي چې قیمت ولګوه. ګوره زه چې کم قیمت لګوم که تاسو دواړو کې کم یو کس هم منکر شولو نو مخالفو پارټۍ والا ته به جرمنه ورکوي. بابا جی ما ته منظوره ده. هلکه تا ته منظوره ده او بابا جی ما ته منظوره ده. دا خو ډېره ښه خبره ده زه چې دې غوایي ته وګورم او بیا د دې بیمارۍ ته وګورم داسې ښکاري چې د دې قیمت 100 روپیو نه اخوا نه ده. بابا جی دا ته څنګه خبرې کوې 80,000 ولا غوایي ته په 100 روپۍ باندې ما نه آلې. ای غټ خېټیا دې خبرې نه منکرېږه ما کنی تا ته د دې غوایي سره سره بیا پیسې جرمنه هم ورکول پکار وي. بابا جی ما ته دا منظوره ده زه په 1000 روپۍ کې دا عالم. دوی بیا دې نه دکه غوایي واخلي تی بویځي او بیټو دلته هریان دریان ودرېږي. دوی چې کله خپل کور ته دکه غوایي ورسوي نو دلته یې وتړي. دې نه وروسته بیټو راشي خپل کور ته دکه خبرې ورته وکړي. بیټو دا تا څه وکړه نو تا ته څه ضرورت و د هغې خبرو منلو؟ مورجانې زه بلکل په ځان باندې پوه نه شم ما ته داسې معلومېدو چې دغه سپین ږیری کس به موږ سره انصاف وکړي خو هغه ما سره دوکه وکړله. بیټو کېدای شي هغه سپین ږیری کس د هغې کس وي او هغه به خپلو کې میلاو وي او خلک به لوټ کوي. او ما ته هم دغه خبره ښکاري خو خیر ته اکرم ته ورشه هغه هم ښار ته خپله چیلې بیولې وه خرڅېدو دپاره. او مرجانې زه اکرم رور ته ورځم. بیټو بیا دې ته ورشي بیټو سره چې کومه واقعه شوې وي نو ټوله دې ته بیان کړي نو دی چې کله واوري نو ډېر زیات حیران شي. بیټو همداسې ما سره هم وشو هغلته یو سپین ږیری و هغه زما د چیلۍ 500 روپۍ قیمت ولګولو او هغه خلکو ما نه هغه چیلۍ بوتلله. اکرم وروره که دا خبره تا ما ته کړې وه نو زه به د هغو په خبرو کې نه راتلم. بیټو زه په هغه وخت کې ډېر زیات پریشان وم زه په ځان نه شوم پوی خو بیټو دې کاډوکوانو نه به موږ ته خپله چیلۍ او غوایي واپس اخیستل وي چې دوباره یې لوټ کړو. خو رورجانه څنګه دغه خو ډېر مشکل کار ده. بیټو کوم کار هم مشکل نه وي مونږ به خپلې شکلې بدلې کړو او بیا به د هغې کور ته ورشو مونږ به داسې پیسې په داسې طریقې سره کېدو چې هغې ته به پته نه لګي او بیا به هغې نه هغه خپل مال واپس کړو. سمه ده رورجانه زه ورته تیار یم. بیا دوی خپلې شکلې بدلې کړي او دلته نه روان شي او هغه ځای ته ورسېږي چې کوم ځای کې د دوی مالونه تړلي وي. هلو هلکه چېرته کې روان یې خیر خو ده که نه؟ رورجانه مونږ نه لاره غلطه شوله ته مونږ ته دا لاره خدای شي چې مویشي میله کم ځای کې ده مونږ سروي آلو. چې دا واوري نو میټا ډېر زیات خوشحال شي. لکه د منډۍ تللو ته څه ضرورت ده ما سره دغه غوایي او چیلې شته دي دا ما نه والی. او سمه ده ته د دې قیمت ووایه که مناسب قیمت وي نو مونږ به یې تا نه والو. هلکه یو کار کوو مونږ به دې سپین ږیري باندې قیمت ولګوو دا سپین ږیره نو ته پېژنې او نه زه
دا چې کوم قیمت ولګوي په هغې به یې در باندې خرڅ کړم. او سمه ده بزرګه ته ما ته ووایه چې د دې څه قیمت ده. ګوره که په ما باندې قیمت لګوئ چې زه کومه فیصله وکړم هغه به خیري وي او که څوک دې منکرېدلو نه هغه به بیا جرمنه ورکوي. ای باباجي ما ته منظوره ده. او بابا مونږ ته هم منظوره ده. دا خو ډېره ښه خبره ده. دې چیلۍ او غوی ته چې ووینم نو داسې ښکاري چې دا د 5 لکو روپو دي. ای بابا جانه دا ته څنګه خبرې کوي؟ په 5 لکه روپۍ خو ډېر زیات څاروي راځي. ډېر د هوښیار جوړېدلو ضرورت نشته. اوس په 5 لکه روپیو کې زمونږ سودا شوې ده. بیټو اوسه کې مونږ منکرېدی نه شو. په دې بکس کې 5 لکه روپۍ دي. مونږ به دا دوی ته ورکو او دغه څاروي به ترې بوځو. دا 5 لکه روپۍ راکه او دا غوایي او چیلۍ ځان سره بوځئ. میټا دوی نه دکه پیسې والي او بیا دوی دکه چیلۍ او غوایي ځان سره بوځي. واه واه سپین ږیره څه ښایسته فیصله دې وکړه مزه راغله. اوس به دغه مونږ په خپلو کې تقسیم کړو. میټا چې څنګه دغه پیسې اوچتې کړي چې وویني نو لاندې پکې کاڼي وي نو میټا دې نه وروسته ډېر زیات غوسه شي. دا څه دې خو مونږ لوټ کړلو په دې کې ښې کاڼي اچولي دي. اوس خو زمونږ د خوراک هغه پښې او سرونه هر څه لاړلو. باباجي تا ته د پښو او سرونو خیال ده. ما خو سردار سره د غوایي ورکولو وعده کړې وه. هغه به ما پرې نه دي. دا شانتې دا ټاکجن خلک د خلکو په ټاګۍ کولو کې نو خپله لوټ شي. بیټو او دا کس خپله چیلۍ او غوایو کور ته راولي. زمونږ ویډیو لایک کې او چینل سبسکرایب کې. مننه.